که یو سړی دا سوال وکړي چې دا مسله نن سبا په مسلمانانو کې شتي او که نه، نو جواب دا دی چې او شتي. یو سړی خپل نسبت اسلام ته کوي، وایي زه مسلمان یم، زه منم هغه خبره چې پیغمبر یې کوي، زه د پیغمبر احکامات منم، زه د الله حکم منم، زه د پیغمبر حدیث منم. او چې کله ورته دغه حدیثونه پیش کړي بیا ته منکر شي، به وایي نه زموږ مسله جدا ده او ستاسو جدا ده. نو یو طرف ته دا دعوه کې چې زه د پیغمبر هره مسله منم، هره خبره منم او د پیغمبر په طریقه روان یم، او بیا دغه په نقش قدم نه روان، حق جاهلیت والا مسله شو. وایي موږ جی د ابراهیم علیه السلام په ملت یو، یهود وایي. خو ابراهیم علیه السلام په ملت کې خو قبله هم دقه کعبه وه، تاسو ته ولې نن منکر شوئ؟ د ابراهیم علیه السلام په دین کې خو د حج و، تاسو ولې د هغې نه منکر شوئ؟ دغه شان نن سبا د جاهلیت د بیماري چې په چا کې د هغوی داسې دي، د پیغمبر په طریقو کې جي کامیابي ده، موږ پیغمبر منو او پیغمبر زموږ امام دی. چې د دغه پیغمبر طریقې ورته بیان کړي نو دا پې بیا خوږې نه لګي، او بلکې غټه دشمني به تا سره په دې کوي چې دا سړی اکثر په درسونو کې د پیغمبر خبره کوي، او حدیث دا وایي او حدیث دا وایي او حدیث دا وایي، او بل طرف ته وایي زموږ ایمان دی په حدیث باندې. نو د بعضو مولیانو نه موږ دا خبره اورېدلې ده، د دې حدیث د ټکي سره دومره دشمني ده. یو خو دا ټول امت هغه مولوي صاحب چا چې بیان کوو، ټول امت یې په دې حدیثونو کې شکیان کو، وایي د دې څه پته لګي کیدای شي دا دروغ وي او کیدای شي دا داسې او کیدای شي دا. نو بیا چې کله رجوع کوله او خپله صفایي بیانوله چې نه ما خو داسې نه دي ویلي او ما د حدیثونو انکار نه کړی، دی وی ما د سنتو نه انکار نه دی کړی، قرآن او سنت، حدیث نه وي، قرآن او حدیث. په دې کې چل دی چې په دې مولیان پوهېږي، مولیان پې پوهېږي، عوام پې داسې خاص نه پوهېږي چې حدیث او سنت کې څه چل دی. نو اوس دا سړی هم دعوه کوي لا اله الا الله محمد رسول الله او اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد عبده ورسوله، په اذان کې هم وي، اقامت کې هم وي، دی په خپله به تحیات کې هم وي، ورد هم کوي. او بیا حال یې دا دی. بل مثال پې واله، یو سړی دی وایي زه مسلمان یم، زه مسلمان یم، زه صرف بندګي د چا کوم؟ د الله کوم. او بیا قبرونو لمزي او بیا درګاهونو او دربارونو لمزي. وایي ستا په دې دعوه کې او ستا په دې کار کې ټکراو دی. ته وایي زه کلمه د لا اله الا الله، هذه لا اله الا الله څه مطلب دی؟ ته په دې مطلب یې پوهې؟ لا اله الا الله مطلب دا دی چې نشتی د عبادت حقدار مگر یو الله، او بیا ته په دې عبادت کې د الله سره نور حقدار شریک کې. خو په تا کې هم هغه بیماري ده کوم چې په یهودو کې وه. موږ د ابراهیم علیه السلام دین منو، او بیا چې د ابراهیم علیه السلام د دین مسله راشي بیا ته منکر شو. دغه شان دوی وایي موږ جي بندګي صرف د الله کوو، خو چې کله عبادت ته راشي او تطبیقي میدان ته راشي نو بیا د الله سره سل نور شریک کړي دي. دا هغه بیماري ده چې نن سبا په مسلمانانو کې شتي، والعیاذ بالله. نام نهاد مسلمانان چې عقیده د توحید نه ده پېژندلی، او کې دا مشکل ده. ښه که دا دې ورته ووایي یو سړی درته ولیدو قبر نه طواف کوي، یا یو سړی دې ولیدو قبر ته سجده لګوي یا درګاهونو دربارونو له ځي، او تا پرې رد وکړو چې وایي ستا دا کار شرک دی، نو د هر څه خو پرېږده، دی خو اسلام ته خپل نسبت کوي که زه مسلمان یم، زه کلمه تا سره به دشمني شروع کړي، او په دې خپل کار باندې به ښه شان مستمر اوسي، او تا سره به دشمني کوي، تا ته به وهابي وایي، تا ته به د اولیاء الله ګستاخ وایي، تا ته به بېدینه وایي، تا ته به بې مذهبه وایي. دا ټول نومونه به په تا باندې کېږي صرف په دې چې تا ورته دا ووایي چې دا کار څه دی؟ دا شرک دی او دا غلط دی، او دا په اسلام کې نشتی. د کوم اسلام دعوه چې ته کې ای نام نهاد مسلمانه، د کوم اسلام دعوه چې ته کې پای کې دا نشتی. او ای موحده چې ځان ته موحد وایي، نن سبا دا موحد ټکی هم ډېر ارزان میلاویږي بازار کې، جي دا موحد دی او دا جي زموږ موحد رور دی، بس داسې وایي. د چا تزکیه کوي که نه وایي دا زموږ څه دی؟ موحد رور دی. وایي ته خو دا موحد لږ راښکاره کړه چې وایي ګورو چې وایي تلو تله کې څنګه دی. نو هغه چې ته ویلی چې ورته دا خلک به ورته موحد وایي، د هغه د عقیدې دا حال چې ته به توبې وباسي،
او که دې ورته ووایي چې ستا دا کار غلط دی دا غلط دی او په ځان دې نوم د موحد یې ښودی د توحید خلاف کارونه کوي نو بیا تا سره دشمني کوي نو یو طرف ته دا دعوه چې زه توحید منم او بل طرف ته بیا د توحید خلاف کارونه کول دا هغه بنیادي مسله ده چې شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله بیانه کړه ورسېدې پې تاسو که نه نو څه مسله وه چې د کوم دین اقرار به یې کوو د هغې نه به انکار کوو دا ډېره غټه بیماري ده الله یې ترې موږ ساتي یو سړی د یوې خبرې اقرار هم کوي یو سړی د خبرې نه انکار هم کوي دا بیمار دی یو طرف ته اقرار کوي بل طرف ته انکار کوي نو که ورته ووایې لکه اوس ته د قبر پرست سره کښېني چې الله څومره زورور دی او الله ډېر زورور دی سبحان الله الله ډېر زورور دی او الله د عبادت حقدار دی جی 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 دې کې بلکل څه شک نشته الله د عبادت حقدار دی بیا ورته ووایي چې ستاسو دا قبر کې چې دا کوم کس پروت دی چې ته ورته لګې چغې وایې دی څه نشي کولی دی کمزوری دی د ده خو خپله پته نه لګي چې دی جنت کې دی که دی جهنم کې دی نو بیا طبیعت ګډوډ شي نو یو طرف ته ووایم چې الله زورور دی او الله د عبادت حقدار دی او بل طرف ته دا خبره هم نه ده خوښه چې څوک د ده د پیر صاحب په باره کې ووایي چې دا کمزوری دی او په دې به غوسه شي او په دې به سور شین شي او بیا ما ته وایي او تا ته وایي مړه وایي تاسو څه وابیان وایي بل کار هم نشته خو د الله بندګي او د الله بندګي او توحید او توحید او سنت او سنت ما له دا خفګان دې ځای کې راشي چې ته د خپل بابا او د خپل پیر دپاره سور شي او شین شي او په خلکو فتوی هم ولګې او زه به د هغه خوږ رب دپاره چاته دا نه یم چې ته توحید ومنه ته د شرک نه ځان لرې ساته زه به د هغه الله دپاره غیرت نه کوم او ته د انسانانو دپاره غیرت کوه ځکه یو چینل کې ما پروګرام کتو د شیعه او د سني مناظره وه د شیعه او سني مناظره وه نو د شیعه عالم په عایشه رضی الله عنها باندې بهتان ولګو چې دا ښه ښځه نه وه په دې مناظره کې نو هغه سني عالم ډېر هوښیار و هغه غلی و هېڅ هم ونه وي کتونکی خو دا وایي چې دا بې غیرته دی چې وګوره د عایشې رضی الله عنها دفاع یې ونه کړه څه نه څه خو به یې کم سے کم ویلي خو هغه ځان غلی پاتې کړو بیا په دې خبرو په دې منځ کې دوران کې ووی وی ستاسو مشر چې و خمیني خو پېژنئ نن سبا بس صفت هم کوي کوم جاهلي نو وی متاثر یې د هغه دغه انقلاب نه خمیني د الله او د الله د پیغمبر ګډ دشمن و نو هغه ورته خبره وکړه وایي ستاسو د خمیني چې د هغه وایي د ده دا ښځه چې ده د ده چې کومه ښځه وه دا ماته خرابه ښکاري دا ښه نه وه او زه بې د قسم خورم چې هغه شیعه عالم د خپلې کورسۍ نه پاسېد ودرېد ورته وی خبرې په کنټرول کې کوه ګنې زما د لاس نه تا ته نقصان در ورسي هغه ورته کښېنه ډېره غوسه مه کوه ته به ماله څه نقصان راکړي او بیا یې ووایي ټولو ته وي دا ما ته داسې ووایي خو ما دې کتونکو ته خو وویل چې د پیغمبر دپاره څومره غیرت دی په زړه کې او د خپل خمیني دپاره یې څومره کوي د پیغمبر په بیبیانو پسې خبرې کوه بهتانو لګول څه خبره نه ده خو که د خمیني ښځې دې یاده کړه بیا دې سور کېږي شین کېږي راپاسیم چې تا څنګه دا غټ سړي ښځه یاده کړه عجیب د پیغمبر د ښځې لپاره غیرت نشته او د یو داسې سړی چې د هغه تاریخ هم تور تاریخ دی د هغه دپاره دومره غیرت دغه شان د قبر پرستي ته خو یو ته دا ووایه چې ستا دا لوی ځوان څه نشي کولی بیا ګورئ تا سره څه کوي والله چې طاقت یې د باندې بر شو وجني دي او چې یوازې وموندې که نه دې قبر پرستو او دې صوفیانو او دې خلکو یوازې په سجي کې راګیر کړي که نه دلیل خو دوی سره نه وي دلیل دقه دی سوټۍ او ګزار او تماچه بیا دې مړ کوي خو که ته د الله دپاره اواز اوچتې چې یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره ای قوم زما صرف د الله بندګي کوئ د الله نه علاوه بل څوک د عبادت حقدار نشتي نو بیا به تا باندې فتوې هم لګوي بیا دې علاقې نه هم شړي بیا دې بدنامۍ هم بیا سره قسم دشمنیانې کوي نو دې ټکراو ته وګوره
یو طرف ته وایي الله زمونږ رب دی او بل طرف ته بیا د هغه رب نه د هغه رب د توحید نه انکار کوه. الله دې دې بیمارۍ نه موږ لرې ساتي او الله دې زموږ په زړونو کې د توحید او د سنت دپاره د غیرت ښه ډېر کړي. د هغې نه بعد بله مسله څویمه ده 34 مسله ده او په دې درس کې دویمه ده، دا هم ډېره اهمه مسله ده. إن كل فرقة تدعي أنها الناجية. الله أكبر. جاهلیت والو کې دا بیماري وه، هرې فرقې به دا دعوه کوله وایي موږ په حق یو. دا نن سبا ډېره ضروري ده ځکه چې اکثر د عوام وایي موږ څه وکړو، هر یو څه وایي، هر یو وایي موږ په حق یو. هغوی به هم دا چل کوو، هر یو به دا دعوه کوله وایي موږ څه یو، موږ په حق یو. یهودو به څه وي که په حق دي نو یهود دي، نصاراو به وي که په حق دي نو هغه نصارا دي، او دغه شان مشرکان. ځکه الله څه وایي وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا. جنت ته به نځي مګر یا یهودی او یا نصرانی. خپل دین دی مزید به چې څوک جنت ته نه باسي او چې څوک جهنم ته نه باسي. او دا به هم وي موږ جهنم ته نه ځو الا ایاما معدودات، مګر د 40 ورځو لپاره به ځو. یهودو به وي موږ به جهنم ته 40 ورځو لپاره ځو، بیا به راوځو. که د 40 ورځې به ولې ځئ وایي دغه بني اسرائیلو کې چې بعضو د سخي عبادت کړه، سامري چې ولکم سخی جوړ کړه، د هغې د لاسه به موږ 40 ورځې په جهنم کې یو او بیا به موږ راوځو جنت ته به ځو. نو دا دعوی دي صرف په نسل ورشه په ځای کې هر یو به دا دعوه کوله، هرې فرقې چې موږ څه یو، موږ په حق یو. یهود وایي موږ په حق یو، نصرانیان وایي موږ په حق یو، او مشرکان وایي موږ په حق یو. او بیا به دا وایي چې جنت ته به صرف موږ ځو، هغوی موږ ځو، دوی صرف که موږ جهنم ته لاړو شو 40 ورځو له به ځو. دا د هغوی دعوې وي. رب العالمین په هغوی باندې ناشنا رد وکړو. سم رد یې پرې وکړو. په سوره بقره کې الله وایي قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. په دې خبره باندې دلیل راوړئ. دا تاسو چې وایئ چې صرف په یهودۍ جنت ته ځي یا صرف په نصرانۍ ځي، نو په دې باندې دلیل وښایئ که رښتیني یئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې دا خبره کړې ده. په سنن ابي داود کې دا حدیث دی، په سنن د امام ترمذي کې دا حدیث دی، ابن ماجه راوړی دی. مشهور حدیث تاسو ته معلوم دی، بار بار ما ویلی هم دی. ستفترق امتي على 73 فرقه. زما په امت کې به څو فرقې پیدا کړي؟ 3 كلها في النار، او دا ټولې به جهنم ته ځي الا واحده سوی د یوې نه. دې ته غوږ کول او کوي. او د 3 فرقې یوه پکې هم دا نه وایي چې موږ ګمراه یو. څوک دا وایي چې زه ګمراه یم؟ نه. او هر یو دا وایي صحیح عقیده زمونږ ده، صحیح منهج زمونږ دی، موږ جی د پیغمبر منونکي یو، موږ چې دی متبعین یو، موږ موحدین یو. دا د هرې فرقې دا دعوه ده. ځکه د عوام اکثر د علماو پسې راځي او هر یو د دې مسلې نه سر ټکوي چې موږ اخر څه چلو کوو. هر یو فرقه دا وایي چې موږ په حق یو. عامي به څه کوي؟ اوس موږ څه چلو کوو؟ د چا ومنو او د چا ونه منو. نو اولنۍ خبره دا بیماری بالکل اقا شان بیماری ده کومه چې جاهلیت والو کې وه. هغو کې هم هرې فرقې به دا دعوه کوله وایي موږ په حق یو. نن سبا هم چې څومره فرقې دي هر یو دا دعوه کوي موږ څه یو؟ په حق یو. زه درته حل ښیم چې ته به څنګه معلومې هغه سړی او هغه فرقه چې هغه په حقه ده. او دا حل درته زه نه ښیم
صرف زما په واسطه به تاسو وپېژنئ خو بیان کړی دا حل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث کې دی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان نه خبرې خو نه کوي دا وحي دی صحابه کرام راپاڅېدو وایي من هي یا رسول الله دا درې ویه فرقې موږ ته واضح شو چې دوه یا به جهنم ته ځي یو به جنت ته ځي دا د صحابه کرامو هوښیارتوب دی چې د هغو تپوس یې ونه کړو کوم چې به جهنم ته ځي تپوس یې صرف د هغه یوې وکړو کومه چې به جنت ته ځي جهنم ته خو ډېرې ځي من هي یا رسول الله د څوک دي لنډ جواب مختصر جواب او ته به پې دا معلومه کړي چې څوک په حق دی څوک په ناحق دی وی من کان علی ما انا علیه واصحابي یا من کان علی مثل ما انا علیه واصحابي کومه فرقه چې په هغه لار روانه وه په کومه لار چې زه یم او زما صحابه کرام دي دغه فرقه په حق ده او دغې ته ویل کېږي الفرقة الناجیه دا فرقه به ته څنګه پېژنې ته به څنګه دا خلک معلوموې چې دا په حق دي که نه ته د دوی د خبرو ته وګوره دوی دلیل د څه ورکوي دوی د الله د کتاب مسله بیانوي که نه بیانوي دوی د پیغمبر خبره کوي که نه کوي دوی کې بدعات او خرافات شتي او که نه اوس ته د یو فرقې سره کېناستې او د سحر نه د ماښامه پورې یو عالم بیان کوي او په ټول عالم کې هغه دا وایي چې زمونږ بزرګان رحمت الله علیهم او زمونږ اکابرین رحمت الله علیهم او زمونږ مذهب کې دا دي او زمونږ په کتاب کې دا دي او زمونږ مشرانو به دا وي او زمونږ مولیانو به دا وي او زمونږ فرقې به دا وي او زمونږ امیر صاحب زنده‌باد مرده‌باد او دغه کیسې کوي وایي تا له الله عقل نه یې درکړی تا له الله عقل نه یې درکړی ځکه امام حسن بصري رحمه الله وایي ګیله یې کړې ده د هغه خلکو نه دا چې دا ټکې وایي چې څوک وو او د چا ومنو هغه دا وایي چې وله دینار او درهم ورکې نو د نوک په دې سوکې معلوم کړي چې دا اصلي دی که دیسي دی دومره خو پوه په دینار او په درهم او چې ورته دین بیان کوي بیا وایي چې څه ووایو موږ خو نه پوهېږو دغه شان نن سبا دا خلک دي ډېر ریال او ډالر ړون په کوم فرق کې ړون لاس کې ورکړه ریال او ډالر دی به داسې وړقوي پته به ورته ولګوي چې دې کې کم یو ریال دی او کم یو څه دی ډالر دی خو چې دین ورته بیان کړي بیا سټ وګورئ یاره پته نه شي نو هغه زمونږ مولوي صاحب هم وایي او دی هم وایي او هغه هم وایي څنګه ته د پته نه شي تر الله عقل نه یې درکړی الله وایي زما سره په عبادت کې څوک شریک نشته دا خو تاسو ټولو ته معلومه ده او ته د اوس د یو مولوي صاحب په درس کې کېناستې بیان کې کېناستې هغه وایي لوی ځوان دا کوي پیر بابا دا کوي داتا گنج بخش دا کوي او پلانې دا کوي او هغه قبر له چې ورشي دا دي او هغه درګاه له چې ورشي دا دي ستا عقل کار نه کوي چې الله خو وایي چې زما سره په عبادت کې څوک شریک نشي ده خو سره شریکان جوړ کړو دې سړي خو سره شریکان جوړ کړو خو تا ته پته ولګي چې دا سړی په باطل دی او دا مولا او دا عالم په باطل دی ها ته د یو مولوي صاحب په درس کې ناسې بیان کې ناسې او هغه دا ووایي چې صحیح د حدیث کې دا مسله داسې راغلې ده صحیح د حدیث کې مسله داسې راغلې ده خو زموږ په مذهب کې نشتې نو ستا عقل ولې کار نه کوي ستا عقل چېرته تللی تا ته دا پته نشته چې د پیغمبر نه مسله ثابته شوه نو بیا کوم مذهب دی ستا چې بای کې دا مسله نشته ولې ستا مذهب د پیغمبر د مذهب نه جدا دی سره تا بل مذهب جوړ کړی ځان تا بله فرقه جوړه کړې ده تا ځان له بل ټولګی جوړ کړی دی د هغوی ځان له څه نوي اصول دي د هغوی نوي طریقه ده یو طرف ته او پیغمبر نه ثابت دي ښه چې پیغمبر نه ثابت دي نو بیا چې مولوي صاحب موږ پې عمل وکړو نه په دې به امام شافعي مذهب والا عمل کوي ته له الله عقل نه یې درکړی دا خبرې به نه کوي چې موږ پوه نه شو چې څوک هم کوشش وکړي محنت وکړي او په صحیح طریقې سره تحقیق وکړي الله یې پوه کوي یو عالم دا خبره کوله الله ورته د توحید عقیده او د سنت عقیده ورته الله نصیب کړې و بیا بیان کوو چې ته څنګه په دې حق باندې پوه شوې هغوی ما فارغ و علم و وایي ما په مدرسو کې سبق وی د ډېرو مولیانو سره مې سبق ویلی نو چې کله به هغوی مسله بیانوله نو دا به یې وي په دې مسله کې د پلاني امام دا قول دی د پلاني دا قول دی د پلاني دا قول دی او د پلاني دا قول دی او د پلاني دا دی او کله نه کله به 20-25 اقوال راته بیان کړو
او بیا دا وی زمونږ عمل په دې دی ولې ځکه چې دا زمونږ مذهب کې ده دا مسله وي دغه شانې ترتیب روان مسکې دننه چا چې ژوندی ضمیري او د حق لټونې په زړه کې او حق پسې ګرځي وي زما په زړه کې دا مسله راغله چې لکه دا مولیان سهار ماښام موږ ته دا وایي پلاني دا قول دی پلاني دا قول دی یو ورځ خو د دې مدینې والا قول راته بیان کړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دی څه وایي نو وایي درس کې پاڅېدم بیان کې بیان روانو ټول طالبان ناست وایي زه راپاڅېدم وایي ما چې مولانا صاحب وایي چې څه چل دی وایي ما ورته وایي چې دا دماغ دې زموږ پاخه کړو په یو مسله کې ته موږ ته ډېر اقوال ذکر کړې خو یو ورځ دې فیصله کون قول بیان نه کړو چې دا دېرش خو د دې علماو دي دا پکې په حق دی یا دا راجح دی ځکه چې پیغمبر یې وایي یو ورځ ته دا مسله ما ته ونه وایي موږ ته نه چې دا خبره ونه اورېده ما ته اوس وایي کنه چې لکه دا به نه وایي چې زه نه پوهېږم الله موږ له عقل لا کړی دی والله داسې ښه پوهېږي تپوس ته که سعودي عرب کې مزدوري کې ډېرې پیسې ګټلی کېږي که په انډیا کې چې کې ډېرې ګټلی کېږي بیا بله جواب درکړي د زمونږ په ملک کې چې کوم لیوني دي لیوني هغه لیونو ته هم دا پته ده چې څوک مسافري وکړي نو پیسې ډېرې ګټي لیونو ته پته ده که نه لیونو ته دا پته ده او دی به روغ رمټ سړی او چې دنیا کې خبرې شروع کړي ته به چې ډاکټر صاحب دی یا انجینیر صاحب دی خو چې د دین مسله راشي وایي دې مولیانو رانه لار ګډه وډه کړې ده زه منم مولیانو کوتاهي کړې ده خو څه کوتاهي تام کړې ده مولیانو کوتاهي کړې ده چې فرقې جوړې کړې دیني په فرقو کې تقسیم کو دیني په ډلو په تنظیمونو کې تقسیم کو دا د مولیانو غلطي ده خو ستا غلطي بیا دا ده چې ته چې هر سورګي رهي نه هغه ته شاګل وې او هر مولا چې نه هغه ته بس دغه خبره اوري ته به تحقیق کوې ته به تپوس کوې د خپل علم نه چې دا قرآن او حدیث کې دا مسله څنګه ده ځکه بل یو عالم راته دا خبره بیانولی وي زموږ علاقې کې یو مولا دی غوسه شوی او د جمعې په خطبه کې دا وایي دا وابیان نه دي او دا غیر مقلدین دوی راته وایي دا بیماري پیدا کړه و څوک چې تپوس کوي چې موږ له پکې وایي دلیل د قرآن او حدیث نه راکړه تنګ کړی و ځکه یو سړي ته پته نشته قرآن او حدیث کې څه دي او ته یې تپوس کوې قرآن او حدیث نه جواب راکړه هسې ته په سترګو دغه دلایل کتلي نه دي نه یې اورېدلي دي او که اورېدلي دي هسې اورېدلي دي او بیا ته تېر شوی او ته ورته په هره مسله کې لاندې ولیکې په پاڼه باندې چې جی جواب راکړي د قرآن او د حدیث په رڼا کې ځکه ما په خپله یو فتوه لیدلې وه په کراچۍ کې د یو غټې یونیورسټۍ غټې جامعې فتوه وه هغه فتوه کې سوال سایل دا کړو چې یو سړی په لاره رواني او برې نه یو مرغۍ یو کوتر د کوترې سګن راشي او د ده په دې جامو ولګي نو په دې جامو باندې مونځ کېږي او که نه او بیا ورته لاندې لیکلي وو چې برای کرام یا برای کرم جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں چاہیے یا مزین چاہیے قرآن اور حدیث کے دلائل سے هغه مفتي ولا جواب ورکړه ورکړه ولا مسلې جواب ورکړو چې کېږي نه کېږي خپله مسله ورته واضح کړه بیا ورته لاندې وویې او وایي دا خبره تاسو پورې خوند نه کوي چې سوال په اخره کې دا وایي چې قرآن او حدیث په رڼا کې جواب راکړي دې څه مطلب شو نو خبره مې ټوله دې پورې راواغسته چې الله موږ له عقل له کړي چې په دې عقل الله موږ رانیسي لیوني سره الله حساب کوي نه کوي د وده سره کوي نه کوي د ماشوم سره کوي نه کوي ګورې درېو سره نه کوي ځکه چې دوی عقل کار نه کوي عقل یې نشي چې عقل دې به د الله رانیسي هره فرقه وي موږ په حقه یو نن سبا دقه چغې دي هره فرقه وي موږ جنتیان یو ما ته به څنګه معلومو ما ته به داسې معلومو چې د دې فرقې دې لار ته به وګورو د دوی د عقیدې ته به وګورو د دوی د منهج ته به وګورو چې آیا دا هغه لار ده که نه کومه لار چې د پیغمبر وه کومه لار چې د صحابه کرامو بیا به پکې موږ ته پته ولګي او دا طریقه خپله کوي دا قرآني طریقه ده الله یهودو نصاراو باندې رد وکړو هغوی ووی لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى الله ورته څه ووي هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين موږ ته دې څه وښایي دلیل وښایه تا ته څوک وایي زموږ فرقه جنتي ده وایي دلیل وښایه وروره
دا خبره بعض موږ نه خپه دي وي تاسو په هره مسله کې دلیل غواړئ دا طریقه موږ د الله نه زده کړې ده قل هاتو برهانکم الله وایي راوړئ دلیل خو به لازم غواړي نو الحمدلله چې الله موږ د دې تنظیمونو او د دې ډلو او د دې فرقه بازۍ نه او د شیخ پرستۍ نه او د مولا پرستۍ نه او د امام پرستۍ نه او د قبر پرستۍ نه او د تصوف نه او د شرک او د بدعات او د خرافاتو نه د الله شکر دی موږ اتصال والحمدلله بعض وایي نو تاسو نوې فرقه جوړه کړې ده داسې رد به کوي په تا باندې تاسې جوړ کړی دی فرقه دې جوړه کړې نن ما ته یو ملګري میسیج وکړی غریب ډېر په دغه کې ووایي چې الله مې وایي په دې توحید باندې الله زما عقل خلاص کړی دی او په سنتو باندې نو یو بل ځل پسې یو کس مولا راوستو په کلي کې راپسې مولا راوستو وایي چې ته ده سره خبرې وکړې ما ورته وایي چې مولوي صاحب ګوره زه خو عامي سړی یم نو چې که ته دا خپل اشکالات چې ته یو عالم ته بیان کړي هغه به یې ته واضح کړي وایي چې نه کښېنه اوس تختې چېرته ښه اشکال دی وایي دا ځان ته چې سلفیان وایي دوی عمر بن خطاب ته بدعتي وایي ولې ورته بدعتي وایي ما ورته وایي خو ساده سړی وایي ما ورته وایي چې ګوره مولوي صاحب په ډېرو قصو نه پوهېږم خو ما چې د اوسه پورې د څومره حق پرستو علماو بیانونه اورېدلي د عمر بن خطاب سیرت یې بیان کړی دی د هغه دفاع یې کړې ده په شیعګانو باندې ردونه کړي دي چې دوی د عمر بن خطاب قدر کموي وایي چې نه کړي دي او بیا دا شبهې او شکوک او د هر څه ورته وراچوي نو تا به هم څوک دي چې په اسانه نه پرېږدي چې ته ووایې چې او کم خلک چې د سلفیت په لار روان دي دا په حق دي نو څوک خو دې پاره هم نه پرېږدي چې زه تا سره به ومني او تا ستا ملا به وټپوي چې بارک الله فیک خبره دې څه ده خبره دې صحیح دي چې په هله اسانه اوس تا خبره نه مني نو تا ته به دا وایي چې تاسو یو فرقه جوړه کړې ده څنګه ده زموږ فرقه تاسو چې ځان ته د اهل حدیث وایي او ځان ته سلفیان وایي او ځان ته اهل الاثر وایي او ځان ته اهل سنت وایي دا مې یو فرقه ده جواب ما دې جواب بر کړی خو بیا یې درته کوم که د چا ذهن پې نه کولاو شي الحمدلله ثم الحمدلله اهل حدیث تو سلفیت دا فرقه نه ده دا نظریه ده دا څه ده نظریه ده نظریه ده څه ده اتباع د قرآن اتباع د پیغمبر دا نظریه ده خو اوس یو سړی دی انګریزان په ملکونو کې اوسېږي ځان ته د سره سلفي نه وایي وایي نه زه اهل سنت یم بعض وایي موږ اهل سنت یو دا اهل حدیث ټکي به بدلېږي موږ اهل سنت یو صحیح ده وایه نظریه دې څه ده وایي نظریه زما دا ده چې قرآن او حدیث منم توحید اتباع د پیغمبر بس صحیح ده زموږ ملګری دا زموږ څه دی ملګری ولې زموږ ملګری نظریه یوه ده نو دا یو عقیده ده یو منهج دی یو نظریه ده دا فرقه نه ده او که فرقه وې نو څوک دې وښیي ما ته چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه علاوه یو ژوندی سړی چاته ښولی چې دغه زموږ امیر دی د ده سره به بیعت کوو د ده دپاره زموږ مرګ دی او د ده دپاره زموږ ژوند دی ودې ښایي څوک موږ ته یا موږ ځان له یو جنډه جوړه کړي چې دا چې زموږ جنډه ده زموږ د فرقې او زموږ نه موږ دا وایو راشه قرآن او حدیث تابعداري وکړه ښه جي مشر به څوک مشر به مدینې والی او بیا چې څومره علما دي دا ټول زموږ مشران دي دغه څلور امامان او د دوی نه علاوه چې کوم امامان تېر شوي دي او اوسه پورې چې کوم حق پرست علما دي او په راتلونکي وخت کې چې به کوم حق پرست علما وي دا ټول زموږ مشران دي دا ټول زموږ مشران دي ښه نو تا باندې یو اعتراض هم کېدی شي مثال به یې درکړم ډېر ښکلی مثال به یې درکړم او که دا مسله تاسو په کروڑو روپۍ ولګوئ که نه بیا به هم حل نه کوي داسې په اسانه لکه څنګه چې به یې زه حل کوم انشاءالله بتوفیق الله وی دا اهل حدیث پوخا نه و د پیغمبر په زمانه کې او د صحابه کرامو په زمانه کې نه و دا خو وروسته پیدا شوي دي د دې دوه جوابه دي یو که ته دا نوم وی اهل الحدیث نو دا سلفو په وخت کې استعمال شوی دی نو یو سړی داسې ووایو زه د دې ښه مطمئن کولو لپاره ته زه دا وایم زه صحیح شو نه دی ثابت جدلا او فرض کذا
یو څو سیکنډو دپاره به ستا خبره به ومنو چې نه دی استعمال شوی نو بیا به ته یو سړي ته د هغه په نوم نه ګورې چې د ده نوم څه دی که ته د دې سړي تاریخ معلومول غواړې نو د ده صفاتو ته به ګورې څه ته به ګورې صفاتو ته اوس کوم خلک چې دا وایي چې موږ اهل حدیث یو موږ حقیقي اهل سنت یو موږ سلفیان یو ته د دوی صفاتو ته وګوره دوی کوي څه یاره دوی خو دا کوي چې قرآن او حدیث او دا دلایل او په دې پسې ګرځېده او دا دلایل د هر څه نه مخکې کوي د دوی دا کار دی اوس ته د صحابه کرامو صفاتو ته وګوره هغه څنګه وو هغوی هم دا چل کو نو خو د دا وخت نه شو که نه خیر هم دی که نه دا نوم تې لر که صفاتو ته به ګورې زه بله مثال در کړم ذهن به د سم کولی شي هغه داسې زموږ ملک پاکستان یو سړی دا ووایي چې پاکستان دا ځمکه د کم وخت نه ده بل ورته وایي چېرې تقریبا 100 کاله کېږي دا خو اوس جوړ شوی دی دا جواب صحیح دی که غلط دی غلط دی غلط په دې دی چې مخکې هندوستان و همدقې د پاکستان دا ځمکه وه خو صرف نوم کېښودی شو پاکستان خو ځمکه خو د مخکې نه ده نوم پرېږده نوم نه دی که دې ځمکې ځای ګورو پاکستان مثال کې یو سړی چې دا پاکستان چې کوم دا زه مثال در کوم وضاحت دپاره دا پاکستان د کم وخت نه دی د دا ځمکه د کم وخت نه ده بل ویه کاله غلطه ده دا جواب که ته وایې چې دا نوم او استقلال او جدا ملک دی ته مرتبه ورکول دی له دا صحیح دی چې اویا سره پس اویا کاله کېږي خو دا ځمکه د کم وخت نه ده ځمکه خو د کم وخت نه چې پیدا شوې ده دا خیال هم دی که نه دی اوس لازم نه دی چې تا ته به یو سړی یو نوم ثابتوي چې دا نوم پخوا هغه وخت کې و هغه ځای کې و دې ځای کې و دې ته وګوره چې دا سړی کوي څه او هغه پخوانو به څه کول که دې ما قشن کار کوي څنګه چې پخوانو کو خو دا که دی که نه تا زما به دې خبرې ورسېدې ذهن مې په واضح شو داسې به بیا وایي دې سړي ته چې ته زما لارې ته وګوره زما منهج ته وګوره زه څه کومه زما دې کار ته وګوره بیا د صحابه کرامو منهج ته وګوره تا ته پته ولګي چې زه د هغوی په لار یم او که نه یم نو الحمدلله ثم الحمدلله موږ د تعصب طرف ته دعوت نه ورکو موږ د فرقه پرستۍ طرف ته دعوت نه ورکو موږ مذهب پرستۍ طرف ته دعوت نه ورکو موږ دعوت صرف قرآن او حدیث ته ورکو او دې ته دعوت ورکو چې د علماو به قدر کوئ امامانو به قدر کوئ هغوی به خپل مشران ګڼي د هغوی د علم نه به فایده اخلي خو دومره ده چې د هر چا نه راته ګران هغه قرآن او حدیث دي چې د چا مسله د قرآن او حدیث سره ټکراو او مسله کمزوري وه نو سره د ادب او احترام به له مسله پرېږدو او قرآن او حدیث به منو په دې باندې متفق یې که نه یې اوس که دې کې ما سره تعصب خبره کړي بیا ما ته وروسته ووایه چې دا خبره دې څه وکړه دا دې تعصب نه ډکه وکړه دا دې غلطه وکړه الحمدلله موږ نه د چا سره پوله پټۍ شریک دی او نه هم د چا نوم اخیستی دی خو عامه خبره موږ وکړه چې د مسلمان منهج به هغه به دغه وي الله به هغوی رد وکړو تاسو هاتو برهانکم دلیل راوړئ خپل بیا ورته الله دا خبره وکړه بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن داسې نه ده ای یهودو ای نصارو لکه څنګه چې تاسو ووایي چې جنت ته به صرف یهودی ځي او صرف په نصرانۍ ځي نه نه بلکې هغه سړی به جنت ته ځي چې په چا کې اخلاص وي وهو محسن او په ښایسته طریقه باندې د پیغمبر تابعداري کوي نو موږ هم دقه شان وایو چې یو فرقه دا دعوه کوي چې موږ به جنت ته ځو نو موږ به دا ووایو چې صرف په دعوو کار نه کېږي هغه فرقه به جنت ته ځي د کمې فرقې چې هغه منهجي کم منهج چې د صحابه کرامو کم منهج چې د سلف صالحینو کم منهج چې د امام ابو حنیفه کم منهج چې د امام مالکو کم منهج چې د امام احمدو کم منهج چې د امام شافعیو کم منهج چې د امام بخاریو او بیا نور امامان دي په زرګاو په لکاو امامان دي الحمدلله چې د دوی منهج د خپل کو چې هغه د قرآن او د حدیث منهج د اصل کې نو ته به چېرته ځې ته به جنت ته ځې رب العالمین دې موږ ټول جنت ته بوځي څو مسلې شوې لکه دوه او ټولې څو شوې 4 15 مسله هغه دا ده الله اکبر التعبد بكشف العورات جاهلیت والو کې دا بیماري وه عورتونه به یې ښکاره کړي وو او دې ته به عبادت وي عورتونه به یې ښکاره کړي وو او دې ته به څه وي دې ته به عبادت وي لکه
مکی والا د مکی مشرکانو کې دا طریقه وه، شیطان ورته دا کار ښایسته کړی و چې څوک د دې حرم اوسېدونکی نه وي او دی د بهر نه راشي، لکه یو سړی راغی د یمن نه چېرته مکې ته، نو دی به د مکې والو په کپړو کې طواف او صفا مروه کوي. نو بیا به مکې والا قریشو د خپل طرف نه دوی له کپړې ورکولې، که میلاو شو سړي ته کپړه یو ډېره ښه ده، که میلاو نه شو نو څه به کوي؟ بیا به لغړ طواف کوي. دا د دوی مشهوره طریقه وه. او چې کله پرې رد وشو دې ظالمانو ته ګوري، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، الله یو کله چې دوی فحش کار کوي، ګوره الله دې ته فحاشي ووایي، عورت کار کولو ته الله څه ووایي؟ فحاشي. الله اکبر. او نن سبا دې ته دغه وایي دا تقدم، عورت کار کولو ته مخکې کېده وایي، الله ورته فحاشي ووایي. نن سبا خو چې څوک څومره لنډې تنګې جامې چې لغړه ګرځي نو وایي جي ده وایي ځان له طبیعت دی، دی وایي جي بهر ملکونو کې پاتې شوی ده او ډېر اعلی تعلیمونه یې کړي وي. اعلی تعلیمونو د نه دا شی جوړ کړو. بهر ملک کې اوسېدو د ده نه دا شعور ختم کړو چې په ځناور او په انسان کې دا فرق دی، ځناور لغړ ته وړه ګرځي، انسان ځان پټ ساتي، دا شعور یې ختم کړو، ځناور یې جوړ کړو. نه نه هغوی دا دا اوچت خلک دي. که چېرته په جنګي کې ویني چې زنګنانې پکې ښکاري، ورنانې پکې ښکاري، نو هغې ته دوی تقدم وایي، دی چې مخکې تللی. او که چېرته یو سړي پنسي د ګیټو نه صرف بره کړي نو بیا وایي چې دی شاته پاتې شوی دی. ولې شاته پاتې شوی دی؟ ځکه چې په دین باندې روان دی. دا چې سخت ذهن والا خلک دي، دوی اوس هم هغه پخوانو مسلو کې دي، والعیاذ بالله. لکه دین خو مکه دین دی. اوس ویله بله 1400 کاله تېر شو، که 14 لاکه کاله تېر شي او 14 ملیونه کاله تېر شي نو دین هم حقه دین دی، کوم چې د نن نه 1400 کاله مخکې په مدینه کې و په مکه کې و، حقه دین دی، دا نه بدلېږي. دا مې ته فایده ذکر کړه چې الله د هغوی دې کار ته څه ووایي؟ فحاشي ورته ووایي. کله چې به دوی فحاشي وکړه چا به پرې رد وکړو، وایي دا کار هم برابر نه دی، دا مناسب نه دی، د الله د کور نه لګړ تاوېده، دا اوس څه طریقه ده؟ عبادت کوئ په دې کوئ چې لګړ ناسي او لګړ تاویږي را تاویږي. نو دوی به دلایل بیانول، دې دلایلو ته یې غوږ کړې، 2 دلایل به بیانول، 2 احتجوا بحجتين باطلتين، 2 دلیله باطل دلیله. اولنی دلیل دا د ټولو باطل پرستو دلیل دی، او د هر یو دقه دیدن دی او دقه دین دی او دقه بنګاره کې هر یو څه وي. قالوا وجدنا عليها آباءنا، موږ خپل پلار نیکه په دې طریقه موندلي. دا د دوی څه ډېر غټ دلیل و چې عقیدو به جدا طریقه د چا ده؟ دا د پلار نیکه طریقه ده، دا چې د مشرانو طریقه ده. ځکه وایي موږ لغړ عبادت کوو. دویم والله امرنا بها، او الله موږ ته ویلي چې داسې کوئ. څومره ظالمان دي، کار غلط او بې دروغ په الله باندې جوړ کړو. الله وایي چې تاسو له طواف په دې طریقه باندې کوئ. الله پرې رد وکړو. قل ته ورته ووایه إن الله لا يأمر بالفحشاء، الله خو چاته د فحاشۍ امر نه کوي. الله چاته څه وایي چې ته لغړ ګرځه؟ الله څه وایي چې ته ما ته را نږدې شه په دې طریقې سره چې خپل عورت ښکاره کړه؟ دا د ټولو نه لوی دروغ دي، دا د ټولو نه لوی بهتان دی. بلکې دغه آیتونو کې مخکې الله څه وایي؟ یا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ای د آدم بچو چې کله هم تاسو الله ته سجدې لګوئ، کوم ځای کې چې هم د الله عبادت کوئ نو ښه ډول سره، ښه ښایسته لباس سره یې کوئ، ښه په ښایسته طریقې سره یې کوئ. دلته 2 مسلې. اولنۍ مسله دا ده، که څوک سوال وکړي چې دا مسله نن سبا شتې، تاسو به څه وایئ؟ څنګه شتې؟ پیران صاحبان لګړ نه شي.
او داسې ناستې لکه څنګه چې د مور د خېټې نه راوځي ښه بېغمه او ښځې هم ځي او سړي هم راځي او بیا داسې ووایي دا چې ولي الله دی نو بس صحیح ده ما ورته ویل طریقه مخکې م ښوولې وه یو طریقه ما تاسو ته ښوولې وه بس دقه حال دی دا ولي الله داسې کار به وکړو ستاسو بیټک ته به یې درولو هلته به پروت وي که نه بوځي کور ته نه ښه وایه بل کار وکړه ځه د هر څه پرېږده کور ته یې مه بوځه دا ولي الله ځان سره روان که بزعمهم هغوی ورته ولي الله وایي تا ولي الله ځان سره روان که په دې بازار کې یو چکر داسې وو بیا راځه ځان سره یې چکر لم نه بوځي خو چې دغه ځای کې کښېني دا خلک را روان دي ټول او هغه چې څه دي هغه ښکاري او وایي جي دا رسېدلی سړی دی دا د الله ملګری د الله ملګري داسې د الله ملګري خو تقواداري دینداري موحدیني متبعیني د مخ نه نور ځي با پرده خلکي با حیا خلکي با عزت خلکي درانه خلکي دا د الله ملګري چې نو د نن سبا په دوی کې دا طریقه ده لغړ توغړ به ناسي او د عوامو د دینداره دی دا څه دی دینداره دی او بس پکې لا داسې وایي ده کپړې چې ولیدو خو موږ ته نه ښکاري پته نه چې دې خلکو د عقل کم ځای کې دی چې د کپړې چې ولیدو موږ ته نه ښکاري دا کپړه څنګه کپړه د اخر چې دا چې ولیدو کپړو خلک دې له اچوي چې ځان پسې کړي ځان پټ کړي نو دې خو کپړه چې ولیدو ښکاري دې څه مطلب شو دا د جاهلیت مسلې دي چې ورځ کار کوري کې کومه د الله بندګي ده خو هغوی به په دې طریقې سره د الله بندګي کوله دویمه او اهمه مسله نن سبا چې څوک هم دا چغه وایي چې د زنانو د حجاب زیاتې دی او د دوی د پرده زیاتې دی او د دوی د برقې چې د ظلم دی دا حق د جاهلیت هغه زمانې ته دی واپس بوځي کله چې به طواف کېدو نو ښځې او سړي خو یو ځای طواف کوي که نه د دوی عورتونه به دقه شان ښکارېدو اوس چې غرب والا او انګریزانو ملکونه چې کومې چغې را روانې دي او کوم اوازونه را روان دي او زموږ په دې بعضو مسلمانانو ملکونو کې هم هغه اوازونه سټارټ شوي دي چې موږ د ښځې دپاره حریت غواړو موږ ازادي غواړو ازادۍ مطلب هم دا دی نن یې زده کوي چې بیا د جاهلیت هغه زمانې ته واوړو ځکه الله د پیغمبر بیبیانو ته دا ویلي وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الأولى الله د پیغمبر بیبیانو ته ویلي تاسو په کورونو کې کښېنئ او داسې ډول او سینګار به نه کوئ او داسې طور طریقه به نه کوئ کومه چې پخوا الله وي په جاهلیت کې وه دا نن سبا چې کومې چغې روانې دي موږ هغه جاهلیت ته بیا اړوي ورب الکعبه چې هغه جاهلیت ته بیا اړوي او همدغه غواړي او شتي دغه شان بل یو ملګري ما سره رابطه وکړه د اسټرالیا ده او هغه دا خبره ماته کوله چې د حالاتو مطابق لګیا و چې فتنې ډېرې نو دا خبره کوله وایي چې د منډو مقابله وه دلته منډې چې وایي د ښځو او د سړو ګډه وډه وه یو خو دا فتنه ده دویمه شکر وباسئ د الله چې الله د پاک دین نصیب کړی دی او بیا الله تاسو ته په دې ښایسته ملکونو کې ځای درکړی دی نو دا منډه یوه خو ګډه وډه ده دویم شرط په هغه منډه کې دا دی که هلک دی که جنۍ ده خو جامې به نه اچوي دا منډه دقه شان وه څو کیلومیټرو پورې دا منډې مقابله وه او هلکان او جنکۍ لګډ روان دقه غواړي دوی تا نه هم دقه غواړي او ما نه هم دغه غواړي او زموږ د دې معاشرې نه هم دقه غواړي چې زموږ په معاشره کې هم دقه شان شي چې دا سړي او دا ښځې ګډ وډ شي د دوی نه ځناور جوړ شي د دوی نه څاروي جوړ شي بل ازادي څه ته وایي دا زه ته وایم ازادي څه ته وایي ازادي دې ته وایي چې دا ښځه ازاده شي د دې کور نه خیال دې دی که نه ښځه ازاده شي د خاوند نه ښځه ازاده شي د پلار نه ښځه ازاده شي د رور نه ښځه ازاده شي دغه درنو خویونو نه ښځه ازاده شي دغه غیرتمندو سړو نه چې دا ازاده شي نو بیا که دوی څه کول غواړي نو بیا به کوي ځکه قصې تاسو ته معلومه ده که نه یو پیر
ګیدړ وی تقریر وکړو دې ګډو ته تقریر ورته وکړو وی څومره ظلم ته سر روان دی په ځنګل کې هر ځناور هر څاروی مزې کوي ځان له آزاد ګرځي او تاسو دې شپو لیدنه تاو کړی دی دلته ولاړې اخر ستاسو څه حقوق دي که نه کوم چې پکې قمقلان ووي څه ناشنا خبره وکړو الله دې وي ګیدړ له د دې بدله ورکړي چې زموږ سره دومره مخلص دی زموږ د ازادۍ سوچ دی ورسره خیر په اول پیر کار ونه شو بعضو ومنله بعضو نه په دویم پیر ورته وي بیا تقریر وکړو چې زما پکې څه نشتي زما څه دي زه خو هسې ازاد یم پخپله خو په تاسو مې زړه سوځي د دې ژوند نه مزې واخلئ بهر وګورئ ځنګلې تکې شنې پرتې دي خوږې خوږې چینې دي ښایسته ښایسته اوبه دي تاسو نه دا شپول تاو کړی دی د هغه په مرضي تاسو خوراک کوئ او د مالک په مرضي تاسو بس کې داسې ژوند دی بیا ورسره نور دي چې بعض ملګري شو او دا څومره ښایسته خبره وکړه ازادي پکار د ژوند د خپلې مرضۍ د زما دا خبره نن ډېره قیمتي ده او یو اهم نصیحت دی په هره فتنه کې صرف د حجاب مسله نه په هره فتنه کې هرې چغې سره به ملګری کېږي نه هرې چغې سره به ملګری کېږي نه بلکې سوچ به کړي خیر وي په درېم پیر چې بیا ګیدړ لاغی نو بس وي دغه زما پکې څه دي زه خو ستاسو خیر خوایم بس بیا یو هغه ټول یو شوي دي او یوه چې کومه د دوی مشره وه هغې منع کول چې مه کوئ تباه به شي او نه مونږ ځو نو دا ټولو په دغه یو ګډه په هغو باندې طاقت ټول کې تللي وتي دي بهر ته وتي دي او بیا پې دې ګیدړانو او دې شرمخانو بیا حملې کړي دي د ازمرو پې حملې کړي دي او سپو پې حملې کړي دي او ګیدړ خو چرته کې و چې کار مې وکړو ټولو له مې خوراک پیدا کړو هغه وخت کې بیا هغه ټولو دا ووایي چې هغه پلاني چې خبره کوله چې تاسو قمقلان یې موږ نه منله دغه شان دا نن سبا چې اوازونه کوي دا شرمخان دي دا ښځې ازادۍ چې دوی ورته په اسانه بیا رسي موبایل نمبر به وله ورکوي دوی به په کلبونو کې میلاویږي دوی به په هوټلو کې پروګرامونه کوي دوی به زیناګانې کوي دوی به یارانې او دوستانې کوي د دې لپاره دا اواز روان دی دا زموږ څه خیرخوا نه دي ګورئ زموږ څه خیرخوا نه دي نو په دې مسله ورسېدی او که نه یو څو منټه پاتې دي یو مسله به کې بیانېږي مختصر شپږ دېرشمه مسله دا ده التعبد بتحريم الحلال حلال به حرام کو حرام به سکو حلال کو کما تعبدوا بالشرك الله به یو شی حرام کړو دوی به حلال کو الله به یو شی حلال کړو دوی به حرام کو دا خو به وکړي غټه بیماري وه او دا مسله ما د ښکاري ما مخکې تفصیلا بیانه کړې ده تېره شوې دي چې مسله صرف هسې مثال به پرې درکړو لکه نصاراو د ډېر مالونه په ځان باندې پاک رزق د په ځان باندې حرام کړی وایي دا عبادت دی مشرکانو لکه سورة الانعام کې الله ذکر کړي دي که ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حاب قسم څاروي دوی په ځان باندې حرام کړي ولې وایي چې دا زموږ دپاره حرام دی حالانکې هغه به الله څه کړي الله حلال کړي حلال به حرامو حرام به حلالو اوس الله شرک حرام کړی دوی هغه شرک به څه کو هغه به حلال کو فحاشي الله حرام کړی ده هغه به حلال کړه زنا الله حرام کړی ده هغه به حلال کړه نشي تماشي الله حرام کړی دي هغه به دوی حلال کړي نن سبا دا بیماری شته قدیما وحدیثا پوخام دا بیماری و نن هم دا بیماری شته نن سبا چې کوم مشرکین دي چې خپل انتساب اسلام ته کوي نو هغوی هم هغه کارونه کوي چې هغوی به کول ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا من خو دې نیکانو ته چغې په دې وو چې موږ الله ته نږدې کړي دا خبره هغوی هم کړې ده دوی هم کوي الله یو شی حرام کړی دوی حلالوي الله حلال کړی دوی حراموي نو دې دا مسله راووته چې یو شی حلالول او یو شی حرامول د چا کار دی د الله کار دی د زما او ستا کار نه دی چې زما او ستا ذهن سوی هغه به حلال کو هغه به حلال کو زما ستا ذهن چې کوم ته حرام وي هغه به حرام کو نه
دین دی بھائی اصول دی دین سړي څه خو نه دی چې ته د خپلې مرضۍ نه پکې څه وایه وایه بیانوی منبر ته وخېږي او د خولې نه به دې پشم ځي او چې څه دي په خولې کې راځي او په زړه کې راځي وایه نه اصول دي حدود دي پولې دي قواعد دي قوانین دي د هغې مطابق به ژوند تېرې ستا د مرضۍ دین نه دی چې یو شی تا ته ښه ښکاري جو حلال دی یو شی تا ته بد ښکاري هغه څه دی حرام دی نه مثال به یې درکړم لکه خادمۍ شوه په عربۍ کې ورته ضب ویلی کېږي زموږ د خلکو بدي شي که خوښ یې دی بدي شي نه دی خوښ اوس یو سړی راولګي و چې دا چې زموږ بدي شي دا حرام دی نو څومره ظلم به وکړي ځکه چې دا شی خو په اصل کې څه دی حلال دی خو صرف زما او ستا طبیعت یې نه مني دا جدا مسله ځکه زموږ د علاقې نه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې وه کله چې دا خالد بن الولید رضی الله عنه جهاد ته تللی یو ځای ته او د هغه ځای نه چې راغی نو د ځان سره دا خادمۍ راوړې وې او بیا یې تیارې کړې په خانک کې پرتې وې صحابه کرام ټول ناست وو پیغمبر صلی الله علیه وسلم شاته شو او یا رسول الله تاسو یې خورئ تاسو خورئ زما نه دی خوښ زما د علاقې نه دی وایي هر انسان طبیعت داسې دی چې یو شی د هغه په علاقه کې نه وي هغه بیا نه یې خوښ لکه دغه شاه مولا خان ستاسو خوښ دي د عربي دي چې خوري څه به کرپاتې وباسي خو څوک خو دا نشي ویلی چې دا یو حرام به کو یاره نه نه مسله ستا د طبیعت او زما د طبیعت نه ده مسله دا ده چې الله څه ته حلال وایي او څه ته حرام وایي موږ ټول بندګان یو بنده پېژني بنده څه ته وایي بنده غلام ته وایي او د غلام څه کاري مالک چې ورته څه وایي حقه به کوي د ځان نه به کارونه نه کوي چې څه موږ ته الله وایي د هغې مطابق به ژوند تېروو یو شی الله حلال کړی حلال دی یو شی الله حرام کړی حرام دی که د غټ نه غټ مولا راشي د غټ نه غټ سړی راشي او وایي زه دا حلال حراموم نشي حرامولی یا زه حرام حلالوم نه بلکې دا کفر دی چې یو شی شریعت حلال کړی یو سړی قصدن حراموي یو شی شریعت حرام کړی یو سړی قصدن حلالوي دا ګوره کفر دی والعیاذ بالله انسان کفر ته وباسي د طبیعت خبرې نه دي نو دا د جاهلیت ولو بیماري وه د ځان نه به یې څاروي حلال بعض څاروي به پرېښودي اوښانې وایي دا جي د باباګانو په نوم دي او دا جي د منجورانو په نوم دي او په دې به څوک سورلي نه کوي او دغه پلانې قسم اوښه چې ده دا به صرف نارینه خوري او دا به زموږ زنانه خوري او دا یې تقسیم کړي دي چې په خپله مرضۍ دا د هغوی تور طریقه زموږ به دا تور او طریقه نه وي پوه شو پکې نه نو نن درس کې څو مسلې شو څلور کمې اقرار به د یوې خبرې کوو بیا به د هغې نه انکار هم کوو هرې فرقې به دا دعوه کوله که یو نو منګی دریم حرام کار به یې کوو په هغې باندې به ځان الله ته نږدې کوو څلورم حلال به حرامو حرام به حلالو او به دې ته به د الله بندګي م وي چې موږ په دې سره الله ته نږدې کېږو نو به یې ټولو مسلو باندې رد شو او تفصیلي رد پوه شو په دې به اکتفا وکړو او دغه شان مکمل څو مسلې شوې شپږ دېرش مسلې شو الله سبحانه وتعالی موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې او الله سبحانه وتعالی دې موږ د جاهلیت ته مسلو نه لرې ساتي او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي د قرآن او د حدیث تابعداري هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين